محترم حاضرینو، نن ستاسو د استوګنې ځای ته را حاضر سوي یو. د دې ځای د منتظمینو د تمنا په خاطر چې موږ او تاسو ټول مسلمانانو وروڼه یو، زموږ د دین او د اسلام په خاطر په خپل مابین کې یو څه مذاکره سره وکړو. شاید هغه مذاکره به موږ ته هم نفع کوي، شاید تاسو ته به هم نفع کوي، خو چې ستاسو په لیدلو باندې مې یقینا په زړه کې دا دعا راله چې زموږ ملګري مسلمانان چې په کومه بیماري باندې اخته دي، الله تعالی دې ټولو ته صحت ورکړي او الله تعالی دې د صحت او د دین پر زندگی باندې استقامت ورکړي. محترم، الله تعالی انسان ته زندگی ورکړې ده. د انسان زندگی په دنیا کې ډیره مختصره، ډیره عارضی، ډیره فانی او ډیره ژر ختمېدونکې زندگی ده. د انسان زندگی په دنیا کې دا د سفر زندگی ده، ځکه دا دنیا د انسان وطن اصلي نه دی، دا وطن اقامت دی. دی کې زموږ او ستاسو یو څو ورځې زندگی ده. وطن اصلي د مسلمان هغې جنت دی او د کافر هغې جهنم دی. دی زندگی کې زموږ او ستاسو سفر روان و دوان دی، که سهار دی، که ماښام دی، که ورځ ده، که شپه ده، که وختي دی، که ناوخته دی، که حالت د غم دی، که د خوشحالۍ دی، که د بیمارۍ دی، که د صحت دی، خو انسان سفر روان دی، روان دی، روان دی. په هر غړي کې، په هر ګینټه کې، په هر لمحه کې انسان خپل منزل اصلي، خپل اصلي کور ته نږدې کېدونکی دی. د انسانانو دا عقیده ده چې یاره زندگی ده روانه ده، سهار دی تیریږي، ماښام دی تیریږي، لیکن هغه کم نصیبه په دې نه پوهېږي چې زه روان یم در زندگی تیریږم. دا ورځې به یي، دا سهارونه به یي، دا ماښامونه به یي، او دا ورځ، دا یخونه به راځي، دا ګرمۍ به راځي، دا بهارونو خزانونه به راځي، نه به زه یم، نه به ته یې، نه به مشرې، نه به کشرې. نو د انسان دا باطله عقیده ده، د انسان دا غلطه مسله ده چې انسان دا وایي چې زندگی روانه ده تیریږي. کم نصیبه زندگی روانه نه ده، بلکې ته روانې در زندگی تیریږي. ستا د هلکوالي زمانه څه سو او ستا د ځوانۍ زمانه څه سو او ته دې فاخه عمر ته راورسېدې. دې ملګرو ته چې زه ګورم اکثره 40 کلن و 15 کلن دي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې د کم چا زندگی 40 کاله ته ورسېده، د هغې د زندګۍ نور ماپښین سو، د ماپښینه بعد مازدیګر ډېر وخت نه اخلي، او څوک چې در 40 کاله تیر سو د هغې د زندګۍ مازدیګر سو، د مازدیګره څه وروسته بیا ماښام ډېر وخت نه اخلي. نو محترم و اکثره د زندګۍ په ماپښین کې سره روان. نو دا زندگی یو امتحان دی، دا زندگی یو سفر دی، او د دې امتحان نتیجه ده الله تعالی د دې هر غړي غړي پوښتنه کوي چې سهار دې څنګه تیر کې، ماښام دې څنګه تیر کې، ورځ څنګه تیره سوه، شپه څنګه تیره سوه، چې کومه زندگی مې درکړې وه هغه زندگی دې څنګه تیره کړله. د دې زندګۍ د هر سکینټ الله تعالی پوښتنه کوي. دلته نه زما او ستا راتګ دې دنیا ته په اختیار دی، نه زما او ستا د دې دنیا څخه تګ په اختیار دی، بل چا راوستلي یو په دې دنیا کې، یو څو ورځې درولي یو، یو څه امتحان را باندې کوي، او دستي چې د مرګ پر وخت نتیجه راښکاره کوي چې دا کامیابه دی که دا ناکامه دی، دې څنګه زندگی تیره کړه او دې څنګه زندگی تیره کړه. دستي د زکندن پر وخت باندې هر چا ته دستي ور معلومیږي. ځکه زما او ستا زندگی ته دنیا کې امتحاني زندگی ده. د خدای په خاطر دې زندگی کې لږ فکر وکړئ. دا زندگی قیمتي ده او د دې هر لمحه قیمتي ده، د دې هر سهار قیمتي دی، د دې هر ماښام قیمتي دی. دا دومره عظیم دولت الله تعالی درکړی دی چې کم خلک در دې دنیا تیر سو، زما په الله قسم چې کربونه کالداري و پیسې پسې خرڅې کړي، د زندګۍ یو سهار و ماښام بیا نسي پیدا کولی. تاسو ته الله تعالی دا دولت درکړی دی، او دا ستاسو ډیره ناپوهي ده، ستاسو ډیره ناداني ده چې دغه دولت په دومره معمولي، په دومره خرافه طریقه او په دومره بیکاره طریقه د عظیم دولت ستاسو د لاسه څه وځي. ستاسو د آخرت ټوله زندگی پر دغه دنیا پر زندگی موقوفه ده. کمی د دې زندګۍ څخه کار واخیستی بیا ابدالابد جنت دی،
او که مې د دې زندګي څه کار نه واخیستی خرابه مې تېره که بیا تاسو ته جهنم ګوري او د جهنم ستړي موږ تاسو مسلمانان یو پر دې مې عقیده ده د جهنم زندګي بیا ډېره ستړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی لا تزال قدما عبد حتی یسأل عن 4 اشیاء چې د قیامت په میدان کې د الله تعالی حضور ته سړی ودرېدی یو سړی در هغې وخته پورې قدم پورته کولی نسي چې در څو یې د 4 خبرو حساب و کتاب ورکړی نه اولنی حساب به دا ورکوي عن عمر فیما افناه زندګي دې څنګه تېره کړه ما خو تا ته قیمتي وخت درکړی و چې خلکو هغه زندګي په اربونو کربونو مالونو باندې نه سو پیدا کولی تا دا زندګي څنګه تېره کړه عن عمر فیما افناه ځواني دې څنګه تېره سوه بوډاوالی دې څنګه تېر سو سهار دې څنګه تېر سو ماښام دې څنګه تېر سو میاشته په څه کې در څه تېره سوه کال و هفته دې په څه کې تېره سو چې کله د زندګۍ امتحان سړی ورکړي دویمه پوښتنه دستي الله د ځوانۍ در څه کوي وعن شباب فیما ابلاه دا ځواني دې په څه کې زړه کله تا ته خو ما یو بهار در کړی و په هغې کې ته ځوان وې په هغې کې ستا قوتونه ځوان و په هغې کې خلکو کمې ګټې وکړلې په هغه ځواني کې خلکو ځان له جنتونه پیدا کړو کم نصیبه تاسو وکړو نو الله تعالی د دې ځوانۍ پوښتنه هم دستي کوي او چې کله د ځوانۍ پوښتنه وسي درېیمه پوښتنه الله تعالی د مال کوي وعن مال فیما فی این اکتسبه وفیما انفقته پیسې دې څنګه وګټلې څنګه دې خرڅ کړې او څلورمه پوښتنه الله تعالی د علم کوي چې ته خو په ښو په بد باندې ما پوه کړی وې د ښو دې څومره طلب وکړې د ښو دې څومره عمل وکړې او د بدو څه دې څومره ځان وساتئ او د بدو څه دې څومره پرهیز وکړې چې در څو پورې د قیامت په میدان کې یو سړي د دې 4 خبرو حساب و کتاب د الله تعالی په حضور کې پیش کړی نه پیغمبر علیه السلام یو قدم د هغه ځای څخه پورته کولی نسي نو زه دا درته یم په هغې کې اول د عمر پوښتنه درڅه کېږي دا عمر قیمتي دی دا عمر سره زر دی په دې باندې جنت پیدا کېږي په دې باندې آخرت پیدا کېږي په دې عمر د جنت نعمتونه پیدا کېږي په دې عمر د خدای رضا پیدا کېږي لیکن کم نصیبو تاسو عمر په څه کې خرڅ کړئ ستاسو څنګه کومه زندګي ده او تاسو د دې خپله ځانه سره څومره ظلم کوئ تاسو هر یو د کور مالکان یاست تاسو هر یو ته قریبان ګوري تاسو هر یو ته زنانې ګوري تاسو هر یو ته بچان ګوري او تاسو د هغې د سترګو خنکوالی یاست چې هغې به ستاسو په لیدلو نن سترګې خونه کېدې هغې به ستاسو په راتللو باندې خوشحاله کېدل هغه بچان به ستا په سینه پورې مښتي وو چې بابا راغلی نن هغې د بابا څه تمه وکړي بابا په کوم شکل دی پر بابا غریب باندې شپه په کومه نالۍ کې تېره سي پر هغې باندې ورځ پسې کې تېره سي بابا غریب دومره ظالم دی د خپله ځانه سره چې هغې خپله شپه خپله ورځ خپله زندګي ټوله تباه کړله د هغې د تباهۍ سره هغې د هغه ماشومو بچانو زندګي تباه کړله د هغې په نکاح کې چې کومه پښتنه زنانه ناسته وله هغې د ده په انتظار باندې مور و پلار ټول ورته پرېښول او د ده په انتظار د ده په کور کې د ده د بچانو دپاره ناسته ده دی بې بخته ورځ و شپه د روینیانو په نالۍ کې تېروي زه درته وایم چې د دې خپله ځانه سره لږ حساب وکړئ د دې خپله ځانه سره لږ فکر وکړئ دې دنیا ته وګورئ دا دنیا څه کوي تی څه کوئ دې دنیا کې خلک کورونه لري خلک عزتونه لري او خلک سهار و ماښام کارونه لري د خلک سهار د کوره څه وځي ماښام بچان ورته خوشحالوي زنانه ورته خوشحالوي ګرده کور ورته خوشحالوي ستاسو هغې دې زنانې ته ګورم دې بچانو ته ګورم ستاسو په نارینهوالي باندې ستاسو زنانې شرمېږي چې زه د دې سړي زنانه یم قسم په خدای هغه زنانه په نورو زنانو کې ستاسو نوم نسي یادولی چې زه د چا په سر ناسته یم ستاسو په پلاروالي باندې ستاسو بچان شرمېږي وایي دا د پلانکي په مدرسه کې که په مکتب کې که په اسکول کې وایي دا د پلانکي رویني زوی دی وایي دا د پلانکي نشهیي زوی دی زنانه نورو زنانو ته وایي دا د پلانکي رویني د کور زنانه ده هغه زنانه د خجالت او د پښیمانۍ او د شرمندګۍ څخه پر هغه ځای باندې باره اوښکې تویوي چې الله زما دې څنګه نصیب کړی دی زما دې څنګه قسمت کړی دی زما دې د چا سره نصیب کړی دی او زه دې د چا په سر باندې کښېنولی
نو زه تاسو ته وایم چې د الله په خاطر پر دې ځان لږ رحم وکړئ. الله ښه رنګونه درکړي دي، الله ځوانۍ درکړي دي، شکر ادا کوئ. الله تعالی په مسلمانانو کې راپورته کړي یاست. آخرت درته ګوري، مرګ درته ګوري، حساب و کتاب درته ګوري، په دنیا کې کورونه درته ګوري، بچي درته ګوري، زنانې درته ګوري. تاسو په ځان څه کړي دي؟ زه په دې خاطر باندې چې دا زندگی چې الله تعالی درکړې ده دا زندگی امانت ده. په الله قسم د دې هر سکینډ ټو منټ ستاسو څه پوښتنه کېږي. په کومو حالاتو کې چې اوس تاسو یاست، تاسو به ځان په بند کې احساسوئ یا به ځان په څه کې احساسوئ، لیکن چې د قبر کومه بندیخانه سړي ته ګوري، په الله قسم د هغې زندگی د دې څه یو په زر چنده درنه ده. د دې څه وروسته د جهنم قیدخانه سړي ته ګوري، او د جهنم قیدخانه د دې څه یو په لک چنده باندې درنه ده. بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهمي سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي